ملګرو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. دا وړوکی شان کلیپ واورئ، هغې نه بعد بیا نظم ته راځو. कसम खुदा की जो एतराजात इमरान खान पर हो रहे थे वही तालूत अलैहिस्सलाम पर हो रहे थे। और इल्म में मैं बताता हूँ, इल्म में भी सबसे ज्यादा इल्म इमरान खान के पास है। इल्म जो इमरान खान के पास है किसी के पास नहीं। د نظم عنوان دی دا ټول د ډالر کمال دی. سره د علمه چې ګمراه شي سړی، د هغې بله وجه څه کیدی شي، خو بس خپل نفس یې دومره وهڅوي چې ضمیرونه په ډالرو خرڅ کړي. چې ضمیرونه په ډالرو خرڅ کړي. نه دا اوس دین پورې ملنډې نه دي، دا اوس مذهب پورې خندا نه کوي، دا دربري او دا خرڅ شوی ملا. نه دا اوس دین پورې ملنډې نه دي، دا اوس مذهب پورې خندا نه کوي، دا دربري او دا خرڅ شوی ملا. د یهودي د اقتدار په خاطر، د یو فحاش او د بدکار په خاطر د عالمانو بدنامي دې وکړه. تا ملګرتیا وکړه د داسې سړي، د کم سړي چې دا واضح دلیل دی، څوک چې په خپله دا خبره کوي چې زه په خدای باندې ایمان نه لرم، حج او زکات، مونځ او روژه بچوي، چې د مسلک د عقیدې خبرې ونه کړي، مونځ او د روژې خبرې مه کړه، ایمان او د یقین خبرې نه اورم زه د چا د دین خبرې. مه کړه ایمان او د یقین خبرې نه اورم زه د چا د دین خبرې. داسې خبرې تاسو چرته اورئ؟ ته خو ډالر وې نشه کړی دومره د خان خبرو باندې پوهه نه شوې. ته خو ډالر وې نشه کړی دومره د خان خبرو باندې پوهه نه شوې. قسم دې وکړو د ممبر د پاسه چې دې سړي سره بلها علم دی، هغه غریب له کولهو نه ورځي، تا ترې د وخت ولي ولا جوړ کو. هغه غریب له کولهو نه ورځي، تا ترې د وخت ولي ولا جوړ کو. اسرائیل چې رالیږلي وو دلته، هغو ډالرو نه همدا مقصد و چې د کمزوري عقیدې مولیان دي دوی له پې خولې بندې کې دا پې واخلي. چې د کمزوري عقیدې مولیان دي دوی له پې خولې بندې کې دا پې واخلي. هسې په زول لګیا ځان شرموي، ځان سره کور او کلی کام شرموي. هسې په زول لګیا ځان شرموي، ځان سره کور او کلی کام شرموي. نو ته څه وایې؟ ته به نه مړ کېږې، ته څه وایې؟ تا نه به تپوس نه کېږي، خدای ته به سوال او جواب نه ورکوي. تاسو که څومره یهودیان راغونډ کوئ، تاسو که څومره سازشونه وکئ، د مولانا صاحب په وړاندې ستاسو کردار دی د منګک او پیشو. د مولانا صاحب په وړاندې ستاسو کردار دی د منګک او پیشو. مولانا صاحب کردار داسې دی د حق په لار د خپل منزل لټوي، بلها کوتري ورته غپېږي په لار. د مولانا صاحب کردار داسې دی د حق په لار د خپل منزل لټوي، بلها کوتري ورته غپېږي په لار. ما سره داسې څه الفاظ نشته دي، قسم په خدای چې مولانا صاحب خو داسې درویش او د ولی بچی دی چې څوک په خپله هم بېداغه مړ و، دا به هم هغسې بېداغه مړېږي، دا به هم هغسې بېداغه مړېږي. مینوالو دا ویډیو چې څومره شیر کولی شي هومره شیر کوي چې د هغو فاسقانو فاجرانو غوږ ته ورسي. او زما پیج در سره لایک کوئ، صمد غمخور اپیشل. تر بلې ویډیو د الله په امان.